تاسې د یو دوست د یو ملګري د وفا او د ښه دوستي د پاللو دغه یوه واقعه واورئ څومره نصیحت او عبرت پکې پروت دی. یو سعودي تاجر لیکي چې په 1998 کې زما یو انډوال و ملګری مې و تاجر هغه وفات شو. چې کله وفات شو د یو بل چا 3 لکه ریاله پر ده باندې پور پاته شو. هغو ما ته وویل چې ته راځه د ده بچیانو ورسو که دا زما پور راکړي. وایي چې ورلو هغه بچیانو ته یې وویل چې پر ده باندې زما 3 لکه ریاله پاته. هغه زامنو یې وویل چې هغو موږ ته په میراث کې 6 لکه ریاله را پرېښي دي چې 3 لکه موږ ده ته ورکړو نو موږ ته چش را پاته شو. لهذا د پیسو ورکولو څه انکار وکړي. موږ واپس رالو. د وخت په تېرېدو سره چې زه به کله ماښام بېدېدم دا زما د انډیوال دا زما د ملګري دا خندروی مخ دا ورین تندی به ما په یاد رالی نو زه به ډېر تنګ شولم. زما به زه ډېر پریشان شو چې د ده زامن د ده پور نه ادا کوي. داسې نه وي چې د دغه وجې ده ته په قبر کې تکلیف وي. نو ما خپله دا عزم وکړي دا اراده مې وکړي چې زه به زما د انډیوال پور په خپله ادا ما هم دونې سرمایه نه درلودل. اخر مې دا خپل دوکانونه دا سامان مامان ګرد سره خرڅ کړي تقریبا یو 4 لکه ریالې جوړ کړي. زه راولاړ شوم 3 لکه ریال مې هغه پوروړي ته ورکړي. 3 لکه ریاله چې مې هغه پوروړي ته ورکړلې وروسته بیا به چې زه ماښام بېدېدم دا زما د ملګري به ما ته مخ دی روښانه را معلومېدی په تا زړه زړه کې چې دی به څومره خوشحاله وي چې زما انډیوال زما یو غټ بوج ما سپورت کړي. وایي وروسته هغه چا چې قرضه وله ما چې قرضه ور ادا کړله هغه په دې خبر شوی چې دا ټوله دا ادا کړي دي او دا خپل سامانونه یې خرڅ کړي دي. نو 1 لک ریال یې راولي ما ته یې راکول چې دا واخله. په نور تجارانو د دې تذکره کړې وله چې په نن سبا وخت کې هم داسې انډوالا ملګري چې خپلو زامنو یې لاس یې لکې زامنو یې نه کړي راغه قرض دغه انډوال یې خپل هر څه خرڅ کړه موږ ته دا پور وایي نور دکانداران رالو تجاران رالو بره د کومک دپاره د مدد دپاره یو د 2 دوکان والا شټور راکړي بل چې ګورم ګاډۍ ودرېدله د مال ډکه ده دا ځوان دی دا زما پلار راکړي ده ته یې ورکړي. یعنې در دې چې در هغه سرمایه هر څه ډېر شوله دا خلک په جذبه کې رالو چې د محبت د دوستي د ملګري څومره اعلی مثال قایم کړي او ما ته دومره څه راکړل دومره څه یې راکړل چې زما در دې ډېر بالا شوله. او دی څه وایي په 1406 هجري کې ما 3 میلیونه ریاله د خپل مال زکات ورکړي. 3 میلیونه ریاله ته خپل اندازه 1 میلیون چې دی 10 لکه دی. یعنې د پور څو ادا کړی 3 لکه ریاله. دی وایي چې بیا یې څو کاله بعد ما د خپل مال 3 میلیونه ریال زکات ادا کړي. نو ځکه ما ته د خپل خوږ پیغمبر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دغه ارشاد را په یاد شو چې کم څوک د خپل رور په مدد کې اوسي الله جل جلاله به د هغه په مدد کې اوسي. ګورئ څومره رښتینی د دوستي او د ملګري اعلی مثال. زموږ هغې پر ادره کې به یو غریب مسکین مړي زه خپله د یو څوک ځوان ډېر غریب مسکین و مخکې ډېر موړ ولو بیا ما ته یو چا وویله چې دا سم نیمه خلکو پیسې پر پاته سوي دي اوس د شام څوک نه دی پاته سوی چې دا پورې ادا کړي. نو ما هلته وویل ما ته یې غواړي چې الله دا مړی وبخښي ګردل موږ غواړو نو ما ته یې وبخښي الله به یې وبخښي. تی د خپل حق نه چیرېږي تی بخښه نه ورته کوئ عفه نه ورته کوئ. دا ستی انډیوال و ستی ملګري و ناسته ولاړ یې ورسره کوله په لکونو کاروبار و تجارت مې ورسره کړی دی نن دی ستی د مدد محتاج دی په قبر کې پروت دی یو دیوال ته مخ بل ته شا ده کمزوري به ځین سوي غلطي به ځین سوي ته د خپلې انډوالۍ د ملګري حق واده دا پور خور معاف
د مسلمانۍ حق خو ادا او خو په کار دا ده چې دا څوک پوروړی وي هغه د مرګ د مخه د پور د ادا کولو کوشش وکړي که بیا هم یو کوشش سړی کوي نه شي ادا کولی نو دغه انډوالان باید ورته ګوره دغه انډوال هېڅ شی نقشه مخته نه و چې بیا به ماته څوک پیسې راکړي زه به دی ترقي کوم دی تجارت ته مخ خپل هر څه خرڅ کړه دا 3 لکه ریاله پورې د خپل دوست ادا کړي د ملګري د ادا الله پاک څومره بدلا ورکړي څو کاله بعد 3 میلیونه ریال خالي زکات ورکړي نو ته بیا په سرویس کې ضرب کړه چې دا د څو سرمایه رسېدلې نو ځکه وایي چې څوک د الله دپاره غیرت کوي الله د هغه اجر نه ضایع کوي الله دې په موږ کې داسې جذبه پیدا کړي